بسم الله الرحمن الرحیم. زه عبدالحبیب سوزا ستاسو په چوپړ کې اوس راځو د چارتونو په اړه باندې خبرې کوو چې مثال په اکسل کې چارت د څه لپاره کارول کیږي. په مایکروسافټ اکسل کې چارتونه اکثره د ګراف په نوم هم یادېږي. موږ په مایکروسافټ اکسل 2019 کې ولس ډوله شاوخوا چارتونه یا ګرافونه لرو چې هر یو په بیلابیلو ځایونو کې کارول کیږي. یعنی داسې نه ده چې مثال یو په یو ځای کې کارول شي یو بل په بل ځای کې مشخص تاسو د یو هدف لپاره ټول چارتونه نشئ کارولی. ځینې یو رقم چارت خوښوي یا ځینې معلومات باید په یو رقم چارت کې وښودل شي او ځینې په بل رقم چارت یا ګراف کې وښودل شي. ګرافونه یا چارتونه د معلوماتو تحلیل او تجزیه اسانه او یو پیاوړې وسیله ده چې تاسو ته اجازه درکوي په مختلف ډول سره خپل معلومات تحلیل او تجزیه کړئ تر څو نتیجه په سمه توګه لاسته راوړئ. یعنی ځینې خلک دي چې مثال کله چې ډیټا تحلیل او تجزیه کوي د ټیبلونو په شکل ښیي یا د عبارت په شکل ښیي، مثال ریلیټیو پاراګراف ورته لیکي چې مثال دغه په شکل سره. نو په چارتونو کې تاسو مثال کولی شئ چې په لنډ ډول کله چې یو نفر یو چارت ته ګوري نو هغه هدف د چارت د معلومات څخه اخلي. مثال دا لکه ویژوالایز معلومات ویژوالایز کول یا د لیدو وړ کول چې مثال وګوري او نتیجه ترې واخلي. په مایکروسافټ اکسل 2019 کې چارتونه یا ګرافونو رامنځته کول اسانه دي. کوم مشکل نه ده چې مثال تاسو ته اوس مثال دا یو غر وګرځېږي چې والا دا چارتونه او ګرافونه به څنګه جوړیږي. نه، دا ډېر ساده دي، خو که چېرته تاسو دا کورس په مکمل ډول سره تعقیب کړئ او پریکټس وکړئ. د ټول نه مهمه دا ده چې تاسو یو درس تعقیبوئ، په هغې باندې پریکټس وکړئ او ځان پرې پوه کړئ، په هدف یې ځان پوه کړئ چې مثال زه ولې تاسو مخکې نه د هر یو کټګوري یا یو ګروپ په اړه زه تاسو ته لکه چارت راسم ما تاسو چارت شروع نه کوو. نو د دې لپاره مې شروع نه کړو چې تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې دا په خپله دا چارت څه شی دی. په ځانګړې توګه تاسو هم کولی شئ چې خپل معلومات مستقیم د اکسل په پروګرام کې ورکشیټ کې ذخیره یا زیرمه کوي. کولی شئ ډیټا انټري په اکسل کې وکړئ، خپل معلومات په اکسل کې ذخیره کړئ، او یا هم د مایکروسافټ اکسل پروګرام د نورو ډیټابیس پروګرامونو لکه مایکروسافټ اکسس، مایکروسافټ سیکوال سرور، اوریکل او داسې نورو ډیټابیس پروګرامونو سره لینک کړئ او معلومات یې مایکروسافټ اکسل 2019 ته راوړئ. یعنی تاسو کولی شئ دا مای سکیول سره لینک کړئ یا پروسټاک سکیول سره یا نور پروګرامونو د ډیټابیس پروګرامونو سره. په نړۍ کې بیلابیل د ډیټابیس پروګرامونه شته دي. تاسو کولی شئ دا اکسل هغې سره لینک کړئ. کله چې هلته ډیټا انټري کېږي دا اتومات دا ډیټا کله تاسو په اکسل کې ریفرش کوئ دلته به راځي. نو تاسو کولی شئ د بل پروګرام دلته ډیټا راوړئ. نه دا چې مثال که موجوده ډیټا په اکسل کې موجود هغه هم کارولی شئ او نور ډیټا د بل پروګرام نه هم راوستی شئ. د یادول وړ ده په داسې حال کې چې تاسې معلومات په مایکروسافټ اکسل کې لرئ د مفاصلو ریکارډونو څخه چارټونه یا ګرافونه نه جوړیږي. تاسې باید لومړی خپل معلومات په ګروپونو یا کټګوریو باندې خلاصه کړئ او بیا یې د ګرافونو جوړولو لپاره وکاروئ. ګرافونه یا چارټونه اکثرا د ارقامو نمایش یا ښودلو لپاره کارول کیږي. تاسې کولی شئ چې خپل لاسته راوړنې د هدف سره مقایسه کړئ چې تاسې خپل هدف ترلاسه کړی دی که نه. ځینې کاروونکي بیا ګرافونه اکثرا په پریزنټیشنونو د ښه تحلیل لپاره کاروي. یعنی په پریزنټیشن کې ښیي چې مثال زما هدف دا دی او لاسته راوړنه مې دا دی. د دواړو مقایسو لپاره مثال کله چې یو پریزنټیشن ورکوي یا ډونر ته پریزنټیشن ورکوي او یا دیو خپل ادارې لوړپوړو چارواکو ته پریزنټیشن ورکوي یا یو وزارت د هغې وزیر ته پریزنټیشن یا رئیس جمهور یا رئیسي دیو ته مثال بیلابېلې ادارې دیو ته یو پریزنټیشن ورکوي. دا خپل معلومات د چارت په شکل سره په پریزنټیشن کې ځای په ځای کوي. په لکونو ریکارډونه یې خو یو محدودو کټګوریو باندې خلاصه کوي او دا مثال خپل رئیس یا وزیر یا هغه لوړپوړو چارواکو ته پریزنټ کوي چې مثال دغه کارونه مې کړي یا دا کارونه شوي دي. ګرافونه د دې پورې نه محدودېږي. په نړۍ کې کارکوونکي د بیلابیلو هدفونو لپاره کاروي، خو په افغانستان کې اوس هم زیاتره وزارتونه یا دفترونو کارکوونکي په لاسي ډول سره کار کوي او یا په عادي ډول چارتونه او ګرافونه جوړوي.
دلته افغانستان کې زیاتره یعنی تقریبا په 100 وزارتونو کې ما کار کړی دی چې زه کتلې مې دي دا خلک چې دي علاقه د دې سره نه لري چې مثال دا سیستم الکترونیک شي یا برېښنایي شي یا د کمپیوټرایز شي دا سیستم کمپیوټرایز شي د دې لپاره چې مثال دوی په کمپیوټر باندې نه پوهېږي او نه دا دوی کمپیوټر استعمالولی شي دا نه ده که تاسو وګورئ چې مثال په ایران کې وګورئ ټول کمپیوټر مینوګانې هر څه په فارسي باندې دي هغوی خپل ژبې ته خلکو ته خدمت کړی خو په افغانستان کې متاسفانه څوک یو ټوټریال نه جوړوي چې مثال یو روزنیز پروګرام جوړ کړي او خلکو ته وړاندې کړي په دې وزارتونو کې ما لیدلی دی چې مثال د روزنیز کورسونه جوړ شوي اما استفاده یې ترې نه ده کړې کارکوونکي نه دي ورغړي پیسې مصرف شوي په لکاو ډالر په میلیونونو ډالر مصرف شوي دي په زرهاو ډالر مصرف شوي دي خو اما ګټه ترې نه ده پورته کړې اوس هم دوی د کمپیوټر سره ډېر تضاد لري په وزارتونو کې یعنی ما ته چې معلومه ده زما تجربې له نظره چې زه ګورم دوی علاقه نه ښیي یو خو دا چې مثال کله چې سیستم کمپیوټرایز شي دوی نشي کولی چې مثال یو شی لاندې باندې کړي یا رشوت یا مقابل کې یو شی کم ورسوي نو دا ورق او دا دغه څوک کتی شي مثال دا دوسیې چې مثال وی ګوري چې دې کې څه شوي او څه نه دي شوي نو اوس راځو خپل درس ته راځو دلته مثال چارتونه داسې نه ده چې مثال هم دا یو څو نوعه دي او تاسو په همدې یو څو نوعو باندې اکتفا وکړئ نه یا کم شاید چې زه درته وایم همدومره دي او نور نه دي نه تاسو به په دې کې نور هم تحقیق کوئ نور هم به درس وایئ نور هم به پریکټس کوئ چې یو ځای ته ځان ورسوئ که دلته اوس موږ راشو او دې ته وګورو مثال دلته په سونو ریکاردونه دي دلته که تاسو وګورئ دا په سونو ریکاردونه دي موږ د دې څخه چارت نشو جوړولی چې اوس دا بلاک او د دې څخه چارت جوړ کړو دلته مختلف نوع د چارتونه دي اوس عملا په دې باندې کار نه کوو او مثال اول باید تاسو پوه شئ چې چارت د څه شي لپاره کارول کېږي په دې ډاټا باندې موږ چارت نشو جوړولی نو د دې څخه باید موږ یو داسې سماري ولرو لکه کټګوري پراوینس په پراوینس باندې ولرو یا دلته مثال بېلابېل دي چې مثال اربن او رولر مثال په دې باندې موږ یو چارت جوړ کړو چې مثال څومره اربن دي څومره رولر دي یا دلته دا سروېګانې څومره سروېګانې په کوم ځای کې ترسره شي نو ان شاء الله که ژوندي وو په دې باندې به عملا کار وکړو او څنګه چارت جوړیږي چارتونه به جوړ کړه الله تعالی دې وکړي چې د دې درس څخه تاسو یو څه ګټه پورته کړې وي او دعا راته وکړئ